یو کال حج ته نو زمونږ سره یو مرګره دی زمونږ د کلی یو مرګره دی نو امال راغی ماته وی چې مولوی صاحب یو ناشنا شی مې ولید وی ملتزم کې دا ولاړې مو زمانه مخکې یو پنجابي دی بوډا ملتزم یو قیمتي ځای دی د دعا د قبلېدو د ملتزم نه بهترین ځای بل نشته د اسمان لاندې او د ځمکې د پاسه ردی نه بهترین ځای بل نشته د بیت الله مبارک د دروازې نه د حجر اسود پورې چې کوم ځای دی الله دې مونږ تاسو بار بار بوتري نو ملتزم کې زمانه مخکې ولاړ دی بوډا بابا وی دو په شاته ولاړ نو هلته کې دا قانون خلک ځان لځای ګور او چې بل سړی ولاړ نو خلک ولا شاته پوي کې د دې خوا چې ماته ځای پرې خو یو ځای ته چې دغه ځای ته سړی ورورسېږي بیا بل چاته ځای نه لګي ना बूढ़ा लग्या रे पा उर्दू के लग्या रे अल्लाह तू बड़ा करीम है बड़ा मेहरबान और अल्लाह सिपतू न कि जाड़ी 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 ना मादा मरगरे वही ما وی چې یاره بس ودرېږه دا دې چې کومه دعا کوي دا به خامخا قبلېږي ځکه د الله صفت د دعا نه مخکې د الله صفت چې کوي نو په دې دعا بیا وروسته کوه نو قبلېږي لګیا د الله صفت کې یو قدرت او یو نوم په جړه سر دی چغې وایي ما چې که خیر دي دا دعا وکړي که نه نو خامخا د بخنې دعا به کوي نو دو پسې امین وي بس ما له دام ډېره وی چې دا ښه د الله صفتونه کړل تو بڑا کریم مهربان او بوڑھا سپینګری نو بیا وای په جړه کې اے الله مجھے ایک نوجوان خوبصورت بیوی عطا فرما وی ما وی چې په دې شاد لو دل تر باندې بیت الله خوا کې راکېدم او ریګمال لیکم چې خدای دې به خوباسا تا ته ګورو خوبصورت ته ګوره بل شکل ته ګورو قد غواړي خوبصورت او نوجوان دغراتیا او کالو نوجوان خوبصورت بیوی غواړي خوارشه که جنت ته دی غوښتې وي دې ځای کې درکودونه دې ورته وجاړل چې بل دې څه غوښتې وي دلته یې نو بعضې خلک ورې صرف دقه د دنیا دعاګانې کوي ښه غواړي او مال غواړي او دولت غواړي داسې به نه کوې دنیا ټیک ته ګوره قرآن شریف کې الله وایي دنیا هم غواړه آخرت هم غواړه دنیا کې ستا ژوند دی نبي علیه السلام مبارک به فرمایل یا الله وایي دنیا کې زما ژوند دی دا هم راله ښه که او آخرت ته مې تلل دی الله هغه هم راله ښه که یا الله دنیا راله ښه که احسن ما د دنیا خکا التي اغه دنیا فيها عيشي چې پاره کې دما جون دي نو چې جون دي په کوم شي کې راغي خواله بغواړي دا نه جګر یو د آخرت بغواړي نه دنیا کې ستا بچی دي مال بغواړي د حلالو کور بغواړي خو جون بغواړي او آخرت بغواړي دعا بغواړي نو د بیت الله د تلو په مقاصدو کې یو مقصد دار چې د دعاګانو کې نو حضرت آدم علیه السلام راغی بیت الله چې راشه دلته او جاړه دعاګانې وکړه دا لیلا او مجنون چې دا مشهور واقعه ده نو دا لیلا وی ډیره زیاته بد شکله دا لیل په عربی کې شپې ته وایي لکه شپې غوندې بد شکله او مجنون ډیر زیات خوبصورت و دې پې عاشق دی په دغه توره ښه ده او د لیلا ورسره اړو مینه نشته نو غریب به په کوڅو سر او منډې تړې وی والی او جړل مې نو پلار ورته وی زه چې بچې بیت الله لرې بوځم هلته به د خدای نه سوال وکړو چې د دې غمه دې خدای خلاص کړي ځکه دا خو تا لوی شپه دې بې خوبه ده روز دې په منډو ترلو سر ده دې به ګرځېده د لیلا په کوڅو کې سپي به ښکلو او دیوالونه به ښکلو لقد امر على الديار ديار ليلى اقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار وی د لیلا په دې کوڅو کې ګرځم او دا دیوالونه ښکلو وی دې دیوالونو باندې عاشق نه یم خو دا ښکلوم په دې دیوالونو کې دننه چې څوک ناست وي هغې راله سیرې کړی دیوالونه به ښکلو نو پلار بوته بیت الله نو چې بویته نو د بیت الله د غلاف لاندې ولا سر وردن نه کړه وی بچې زه راته یو دعا خیم او هغه دعا ووایه نو دا پلار ورته وایي وی داسې وایه چې اللهم ارحني من لیلا وحبها یا الله ما د لیلا او د هغې د مینې نه دمه که خلاص مې که د لیلا او د لیلا د مینې نه مې خلاص که الله ما تې دمه که وی شا به ده ووایه بچې دا مجنون وی اللهم من علی لیلا وحبها خدایا په ما د لیلا او د هغه د مینې احسانونه راواړوه دا خدایا د احسان را باندې وکړه چې د دې لیلا او د هغه مینه راسره پیدا شي نو پلار پې د بیت الله په خوا کې راکېښودل چې خدای دې بېخ وباسه ما راوستې دلته بشیر جانه ما دلته راوستې او دلته چې دې غم به خلاص شي نو تا دلته هغه اپوزیټ د هغې خلاف غم دې بیا نور ځان له غم تازه کې ما راوړي چې ته بس اخلاص چې ته وایې خدای په مې احسان وکړه چې د دې مینه را سره نوره زیاته شي نو دې مجنون یو دوه شعرونه ووایي هلته یا رب لا تسلبني حبها ابدا یا رب لا تسلبني حبها ابدا يرحم الله عبدا قال آمینا وی ای الله چې د لیلا مینه زما دړه نه چتم لرې نه کړي الله د لیلا مینه چې زما دړه نه
چرته هم لرې نه کې. او چې کوم بنده زما په دې دعا امین وایي نو خدای په هغه هم رحم وکړي. مطلب دا چې بابا زما په دې دعا امین وایي چې خدای له باندې رحم وکړي. نو ګوره هغه زمانې نه دا قصه شروع ده چې چرته هم د چا ضرورت نو بیت الله له لاړ شي، د خدای کور نه هلته د الله نه سوال وکړي. زمونږ د دې کتابونو کې یو لوی عالم تېر شوی دی علامه مرغناني، دا هدایه لیکلې ده، هدایه مشهور کتاب په دې وړه دوره کې خلک وایي د 14 کاله کې دا هدایه کتاب لیکلی دی او 14 کاله روجه وه او 14 کاله روجه کې ته نه ښځه خبر ده او نه دې بچي خبر دی، وروسته یې بیا الوی نه دی. او څنګه ښځه بچي نه دي خبر، ته به یې پېشمني یې څنګه کوو، روجه مات یې څنګه کوو. نو دې به ناستو دا کتاب به یې لیکو. نو بیبي به وله روجه مات او پېشمني راوړه او ته به ډوډۍ به وله د غرمې راوړه، چې ډوډۍ به وله د غرمې راوړله نو ده به بیبي ته ویې دلته کېږه ته ور بند کړه، ور به یې بند کړه، بیبي به یې کور ته لاړه. نو شاګرد ته به یې اواز وکړه راشه ډوډۍ وخوره. نو شاګرد به یې ډوډۍ وخوړه. شاګرد به دا ګمان وکړي چې دا رده نه پاتې شوې ده په میخ خوري. شاګرد به یې لاړ، بیبي ته ویې راشه ډوډۍ لوښي یوسه. هغې به دا ګمان وکړي چې ډوډۍ ده خوړلې. 14 کاله روژه څوک ته نه دي خبر، د روژې خوړل لوی شوق او ډېره مینه ده. او تاسو خو لازما چې دا صلات تسبیح چې د ورځې یو ځل روزانه خو یې خامخا کوئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل مبارک تره ته حضرت عباس رضی الله عنه د ترو یو ځل ځان سره کېناست. ای عباسه ګوره په مینه ورته وایي ای زما ترو یو شی دله در نه کړم، یو عطویه در نه کړم، یو ډالۍ در نه کړم، یو تحفه در نه کړم. یعنې بار بار ورته نبي علیه السلام فرمایي. او ای زما ترو داسې شی دله در کوم چې که تا دا وکړه نو زاړه او نوي ګناهونه به د الله معاف کړي، واړه او غټ به درته معاف کړي، واړه او غټ، زاړه او نوي، دا ټول 10 قسمه ګناهونه نبی علیه السلام مبارک ورته یاد کړل، دا به رب العالمین معاف کړي. کاکاجي دا به کوي. او د تره سره مینه څومره وه، قسم دی د دې دواړو یو بل سره دومره مینه دونه محبت چې کله پیغمبر علیه السلام مبارک هجرت کو د مینا د غونډۍ لاندې د مدینې خلک راغلي وو، هغې سې بیعت نبي علیه السلام سره بیعت. او بیا ولې د مدینې د هغې خلکو نبي علیه السلام له دعوت ورکړه چې مکه مکرمه کې ستا او ستا په ملګرو تکلیفونه تېرېږي، راځه موږ سره مدینې شریفې ته لاړ شو. نو دا حضرت عباس دغه وخت کې لا مسلمان هم ودرېده په د مدینې خلکو. زما دا واره تاسو ځان سره بوتل غواړئ مدینې ته؟ وی او پې پام کوئ ګوره چې بویه نه ده. دلته ټیک ده چې مخالفین یې ډېر دي، دشمنان، خو دلته یو مضبوط قوم دی، نو د هغه قوم په وجه دته څوک غږ نشي کولی. او که مدینې شریفې ته هم بوته نو هلته خو د قوم نشته. نو ګورې که دې بوته او دته چا په مدینه شریفه کې نقصان ورسو، زه به ستاسو نه تپوس کوم. ورې ایمان یې په نبي علیه السلام نشته، لیکن زړه کې د پیغمبر علیه السلام څومره قدر او محبت. او مدینې منورې ته چې نبي علیه السلام بیا لاړ، د بدر په جنګ کې د حضرت عباس رضی الله عنه گرفتار شو چې د کافرو په صف کې ونیوی شو. چې ونیوی شو نبي علیه السلام صحابو ته مخکې نه ویلي وو، وی ګورې که حضرت که عباس ته په ګوتو درغې نو وجنې ما کافرو په زور روسته غزار پې مه کوې، مړی مه کې وینیسئ. کافرو ما ته پته چې د هغه زړه کې ایمان پروت دی او کافرو په زور روسته دی. نو صحابو جمدې گرفتار بویه چې بویه ته نو دا قیدیان یې ټول تقسیم کړل او یا کافر یې قیدیان کړي او لاسونه یې وله شاته تړلي، دوه یو کور کې درې بل کور کې تړلي. نو اتفاقا حضرت عباس په هغه کور کې تړلی شوی و چې کوم کور د نبي علیه السلام په ګاونډ کې و. د مسلمانانو مور بیبي فرمایي چې پیغمبر علیه السلام به کله د شپې د کوټې نه بار وته او کله به دننه، کله به بار وته او ډېر زیات خفه و. ورنږدې شوم د الله رسوله څه چل دی، غږ یې راته ونه کړ چې څه چل دی. خو کله به دننه کېده او کله به بار کېده، ډېر پریشانه دی. وایي زه پوه شوم، وایي ځکه چې د دیوال نه هغه غاړه بل کور کې حضرت عباس چې دی د نبي علیه السلام تره هغه قیدي دی او د هغه لاس تړلی شوي و شاته، نو لاس یې لږ سخت تړلی شوي نو هغه زبیرګي کوله، د هغه زبیرګي نبي علیه السلام اورېدله. نو پیغمبر علیه السلام له خوب نه ورته، کله به دننه کېده او کله به بار کېده. نو بس زه خو پوه شوم، لیکن دومره انصاف دی په نبي علیه السلام کې چې خپل ترې دی او سفارش نه کوي چې دا لاسونه وله سس کړي، نه ټول قیدیانو سره به یو چند سلوک کېږي. وایي زه خو پوه شوم، وایي ورمنډه مې کړه هغه کور ته ورغلم. ما وایي چې د عباس ولې زبیرګي کوي، ولې د دواړو جهانو سردار له خوب نه ورځي، کله دننه کېږي کله بار کېږي. چې تپوس یې که عباس څه تکلیف دی، وایي لاسونه مې لږ سخت تړلي دي خوږېږي. لاس یې وله نرم کړل، وینه سپړدل، نرم یې کړل، د هغه زبیرګي قلار شو. د دې نه پس بیا نبي علیه السلام کوټې ته ننوته او خوب وله ورغی. وایي واره تا ته پته نه لګي چې زه غریب یم ما سره څه نشته، او وایي واره تا ته پته نه لګي چې د مسلمان یم کافرو په زور روستی. وایي دغه پته الله ته لګي، خو راغلې د کافرو په ډله کې او زما ملګرو نیولې یې. د اسلام تعلق د الله سره دی، کله کې د اسلامي په هغې الله خبر کني، په هغې الله خبر، خو ډبل فدیه به ورکړي. وایي زه غریب یم که نه ما سره څه دي،
وی ښه غریب یې وی ته چې راتلې او بټوه دې راوویسته او خپلې ښځې له دې ورکړه ام الفضل او تا ورته ووې چې ګورې ښځې دا واله که زه واپس رالم خو ماله به یې راکړې او که چېرته مړ شم نو زه دا ستا شوې په خپلو بچو یې لګوه نو تا هغه بټوه ښځې له نه ده ورکړې چې راوتې وی زما د قسم په خدای چې رښتونی پیغمبر ځکه چې د دغې بټوې نه یو زه خبر یم یو ته زما ښځه خبر ده یو ته الله خبر دی بل ته نومې بنده نه دی خبر معلومیږي دا چې ته د الله پیغمبر او الله خبر کړی دومره مینه محبت یو موقع کې پیغمبر علیه السلام د چا مال راولېږي چې مال به راغی نبي علیه السلام به فورا ویشه صحابو ته وی راشه یو صحابو ته وړو یو وړی حضرت عباس راغی څادر یې خور کړ د الله رسول دم واچو وی واچو نو چې څادر کې ځان ته مال واچو نو دونه یې واچو چې غوټه یې ورکړه اوچتولی نه شو نو زور لګی نه شو اوچتولی د بخاري شریف حدیث د نبي علیه السلام ورته داسې نیغ نه ګوري نو عباس نبي علیه السلام ته وی د الله رسوله دا پڼ راته راوچت وی دا راته راوچت نه وی د صحابو ته ووایه چې ما ته را پڼ راوچت کړي وی نه نو وی ته مې روارې تې راته راوچت کړ وی زه هم درته نه اوچت کم کړه چې څونه وړی شی هغه یو څه نو لږ یې کم کړ نو بیا غوټه ورکړه نو بیا اوچتو بیا نو شو اوچتولی وی د صحابو ته ووایه چې اوس خو راته راوچت کړي که نه وی نه نو ته مې روارې تې راته راوچت کړه که نه وی دا ما څه کار چې څونه وړی شی هغه هم راوړه نور یې کم نو چې بیا ته کم کړه بیا اوچتو نو بیا هم نه شو اوچتولی نو بیا نبی علیہ السلام ته وی چې د الله رسول دې صحابو ته وی چې بس اوس یې راته اوچت کړي که نه وی نه ولې ورته وی نو ته مې روارې تې راته راوچت کړه که نه وی نه زه درته نه اوچتم نو نور یې کم نو چې کم یې که نو بیا اوچت که نو په دې اوږه یې کېښود نو چې په اوږه یې کېښود روانو صحابي فرمایي چې نبي علیه السلام مبارک تر هغې پورې ورته نظر کو تر څو غیب شوي نو یاره وی انسان څه خیرسناک سړی دی څه خیرسناک شی دی دا ورسره مینه وه او تر دې حده پورې چې نبي علیه السلام مبارک چې کله وفات شو نو دی حضرت عباس ناوه چې وه جومات طرف ته وه سپینګیرې نو اوبه به رابیدي جوماتونو ته د خلکو کورونو ناوې د خلکو جوماتونو ته وې عمر فاروق حکم وکړو جومات ته به ناوه چامني ماتې کړي نو چا خپلې ناوې د جومات نه واړولې ناواړول خو ګران کار داسې خو نه ده چې ته ناوه لرې کړې بل دی ولګې خو اوبه دې خوا جوړې وي دا چت پس پړې اوبه به بل خوا جوړی حضرت عباس رضی الله عنه چې دی نو هغه خپله ناوه لر نه کړه عمر فاروق چې راغی ټولو خلکو ناوې لر کړه د پاتې وه هغې وخته ویې غورځولول چې اوسه پورې ناوه نه لر کړې او ویې غورځول چې عباس رضی الله عنه راغی وی زما ناوه څه شو وی خو امیر المؤمنین عمر وغورځول وی ښه عمر زما ناوه دې ولې وغورځوله وی ما خو حکم کړی نو تاسو نه لر کوله ما لرې کړه وی زما د قسم په خدای وي چې دا ناوه ما له د دواړو جهانو مبارک سردار په خپله لګولې ده په خپلو لاسو مبارک وي دا کېښوده او خټه یې راواخېسته او را لګولې ده نو کومه ناوه چې د دواړو جهانو سردار لګولې ده هغه دې وغورځوله بس عمر په ژړا شو ما ته مخکې ولې زه څه خبره ما ته څه پته لګېده وی شا به راوړه چې رسول الله بس ما نه غلطي شوې وی نه بس اوس یې مه لګوه تکرار شروع شو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په خپله خټه خوشته کړه ناوې راواغېسته عباس رضی الله عنه یې راوسته بوډا سپینګیرې او ورته ټیټ شوې زما په دې اوږو به خېږې او درېږې به پې او دا نابه به اوس لګې زه به راته لاندې د پوړۍ په شان اندرمپایي په شان ولاړې یم او ته به پې ودرېږې ولې هغه ناوه مې غورځولی چې کوم د دواړو جهانو مبارک سردار په خپلو لاسونو درته لګولې دې اندازه لګوئ چې نبي علیه السلام مبارک ورته ناوه لګوي خټه دې مینه شو ورسره نو دغې تر ورته وایي وی یو شعر ته نښې لس قسمه ګناهونه ولې الله معاف وی ورواره ښه یې راته کړه نو صلات تسبیح چلې ورته نو دوه طریقې یې په حدیثو کې راغلي خو اسانه طریقې دا څلورو رکعاتو نفل نیت به وکړي هغه وخت چې کوم وخت نفل مونځ کېږي او بیا چې کله سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا اله غیرک ووایي اعوذ بالله بسم الله دې لا دې ویلې نو پنځلس کرته به ووایي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر پنځلس کرته او شمېرل خو ګرانې نو دا لاس چې تړلي په سینه باندې په نامه نو په دې کې د ګوتې له زور ورکوه یو ګوتې له زور ورکوه بیا بلې له بیا بلې له ته به شمېر یاد یا د لاس د وجود سره جنګېدلي دې ګوتو له زور ورکوه یا به اعوذ بالله بسم الله ووایي نو قرات به ووایي نو چې قرات خلاص کې قل هو دې ووایي مثلا نو دا رکوع د تلو نه مخکې په ولاړه به ووایي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر بیا به په رکوع کې سبحان ربي العظیم درې ځله ووایي د هغې نه مخکې هم ویلی شي او د هغې نه وروسته هم ویلی شي لس کرته به ووایي بیا چې د رکوع نه پاسې سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد نو د هغې نه پس به لس کرته ووایي بیا چې سجدې له راشي نو لس کرته په یو سجده کې لس په بله سجده کې او لس په دواړو سجدو په دې میانځ نبي علیه السلام مبارک دا پنځه او یا په یو رکعت دي یا چې دویم رکعت ته پاسې د قرات د بسم الله د شروع کولو نه مخکې به پنځلس کرته ووایي هم هغه طریقه ده په لومړي کې سبحانک اللهم نه وروسته د اعوذ بالله نه مخکې او په دویم رکعت کې سبحانک اللهم اشتري نه اعوذ بالله بسم الله نه مخکې به پنځلس کرته ووایي چې قرات خلاص شي لس کرته په رکوع کې لس کرته رکوع نه پورته شي لس کرته په دواړو سجدو کې لس کرته
او سجدو په منځ کې دا 300 کرته برابر شو. دا نبی علیہ السلام په خپل فرمایي 300 پوره شو. وی ګوره روزانه کوه، که د ورځې نشي کولی نو په هفته کې یو ځل کوه، که د هفته کې یو ځل نشي کولی میاشت کې یو ځل کوه، که میاشت کې یو ځل نشي کولی کال کې یو ځل وکړه، کال کې یو ځل نشي کولی کاکاجي وي عمر کې یو ځل خو وکړه. نو رمضان کې موږ ځکه ښایو چې په رمضان کې دې صلات تسبیح یو ځل وکړو دومره اجر به پروردګار درکړي لکه بغیر د رمضان نه چې او یا ځله صلات تسبیح کړي څومره فایده شو. نو اسیم کوئ او که اعتکاف ته کېناسته یا د شپې مونځ کوئ نو صلات تسبیح پکې خامخا وکړئ فایده تاسو ته او زنانو ته مخه. او که پکې خطا شي سړی یو دی چې پاتې شو نو بل دی د شلو وایي، لکه یو سجده کې دی پاتې شو نو چې کوم نږدې دی د سجدې رامین دې کې د شلو وایي. او که په مونځ کې خطا شو په سجده سهو یې کوله سجده سهو په سجدو کې دی نه وایي. ځکه نبی علیہ السلام مبارک 300 ویلي دي، 300 نه زیاتول نه دي پکار. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا او که یو ځل دی پکې ولا حول ولا قوه الا بالله اوی نو خیر. یو حدیث پاک یو حدیث کې دا راغلی دی او ډېرو حدیثو کې پکې د هغې ذکر نشته. معنی څونه ښه سبحان الله ای پروردګاره د هر عیب نه پاکې، الحمدلله یا الله ټول ښکلي صفتونه هغه ستا سره مناسب دي تاله ثابت. لا اله الا الله د عبادت لایق بغیر د الله نه بل څوک نشته. الله اکبر الله ډېر لوی دی. لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول د شیطان نو د ګناه نه خلاصي نشته او په عبادت طاقت نشته بې ستا د توفیق نه. یا الله چې تا توفیق نه راکړي د شیطان نو د ګناه نه نشم بچ کېدی، چې تا توفیق نه راکړي عبادت نشم کولی. څونه ښکلې معنی نو دا د صلات تسبیح خو روزانه وایه رمضان او بغیر رمضان کې. خو په رمضان کې اجر او ثواب ډېر زیات دی او بیا د شپې عبادت کې اجر او ثواب ډېر زیات دی. زمانو یو خو اعتکاف چې یو جماعت هم پاتې نشي او په یو جماعت کې 2 کس او 3 کس هم کېناستېدی شي یو بل سره به ګپ شپ نه کوي. بل په اعتکاف کې بعضې خلک بالکل د خبرو نه پرهیز کوي. ګونګې خلک وایي که د ماشومانې ګونګې دی اچولی ګونګې به پکې نه اچوي. دنیا خبرې پکې کولی شي ضروري د دنیا خبرې لکه ډوډۍ راوړه چای راوړه هغه شی راوړه دا شی راوړه یا د دین خبرې چا سره کوي پکې باقاعده کولی شي. خو دا چې بالکل چپ پکې ناستې غږ نه کوي دا ګناه ده. بیا خو زیاتې فالتو خبرې دا به په اعتکاف کې نه کوي. کوم چې د انسان طبعي حاجت دی هغې له وتی شي که نیت دې کړي که نه لکه اودسماتي له باندې ته ځي یا اودسماتي له دې خوا کس ته ځي یا بل طرف ته ځي نو تللی شي چې اودسماتي لوی اودسماتي دپاره. او غسل په جومات کې دننه کول پکار دي. د جومات نه بار مه کوه، که ضرورت پې نی نو هم ځان ساته او د هغې نه علاوه که شرعي ضرورت وي او هغې له دې نیت پکې لکه د جمعې مونځ داسې جومات کې ته کوې چې کوم جومات کې جمعې مونځ نه کېږي نو ته پکې نیت وکړه چې زه به د فلانکي جومات ته د جمعې مانځه له ځم. هسې جامع مسجد کې اعتکاف بهتر دی. نیت پکې وکړه چې فلانکي جومات ته به ځم نو چې راځې نو په لارم چا سره خبرې مه کوه په تلو کې یا په راتلو کې. او زیات تر وخت هغه ځای کې تېروه چې کوم ځای کې تا نیت کړي لکه کوټه کې دننه ناست دی هلته زیات وخت تېروه. که لږ وخت له بعد سړی ورته وځي یا بل ځای کې نه تلاوت پکې کوي نو خیر د جواز شته. نو انشاءالله عمل پې وکړئ. هر یو جومات کې چې یو کس یا 2 کسه اعتکاف ته لازمن کښېنئ. زنانه او د یو پوډۍ لږ احتیاط پکار دی. بعضې زنانۍ هغې اعتکاف ته کښېني او د اعتکاف هغه چې کوم دغه دي آداب دي هغه بیا نشي پوره کولی. مونږ ته بیا دا مسلې ډېرې زیاتې راځي ډېرې زیاتې راځي. دا یې زنانه هم راشي یاره زه خو اعتکاف ته ناسته ومه ښه نو ما خو پکې د کور کار هم کړی دی زه خو اعتکاف ته ناسته وم ما خو پکې میخې له دغه هم کړی دی غوجل هم غورځولی دی ما خو پکې غوا له ګوتاوه هم کړې ده. نو ګوره داسې قصې پیسې دي که د دنیا دغه کارونو نه زړه نشي صبرولی نو اعتکاف ته ضرورت نشته. اعتکاف د هغه زنانو کې هغې خیال وساتي. په بعضې زنانه باندې تکلیف هغه بیماري تکلیف وي نو دې کې لږ یو پټې احتیاط پکار دی ښه زنانو په اعتکاف کې. نور خو ورته ښه پوره پته ده چې د اعتکاف سر ته رسولی شم نو بیا زنانه هم که یو صاحب ته کښېني په خپل کور کې اعتکاف کوي نو کولی شي. او باقي خو ما تېر ځل هم درته ویلي اوس هم درته وایم چې په رمضان کې کوشش وکړئ چې هغه عبادت وکړئ چې په کوم الله خوشحالېږي.